ټول ته د زړه د تله سلام کوو. البته دا خبره ضرور کوو چې دلته اکثریت چې کوم دی دا ایداک نوستی میش خواست کوي چې د اتمنځای نور قبیله نور کلی نور علاقې دا مشرون بشي نه رسي سره د ریلی دا رسي سره د کلی د خلک دا رسي د دغې زوی درانول دا په نارت وزیرستان شه د ټارګټ کیلینګ خلاف یو اواز او یو مزاحمت درانول دی او ټارګټ کیلینګ د یو کلی خالی د ایداکل یا د بل چا مسله نه دو دا د ټول نارت وزیرستان مسله دو. ملګری زه د جمعې ورځ دو په لاندې الفاظ کښې دولته دغه کتابونه نن زه خبره کوو چې دا چې کوم مرګینه کېږي دا چې کوم ټارګټ کیلینګ کېږي دغه ریاست ته څه فایده دو. اول خبره دا دو دا خبره ډېره په غور وروي چې بدامني جوړه کو بدامني جوړه کو بیا د امن په نومه باندې روشي لوټ مار وکو قبضه وکو او یو غټ کاروبار وکي. زه نن په دغې کاروبار باندې دغېږم چې دا کاروبار څه شی دی. بدامني څوک جوړه کي بدامني جوړوونکي خلک ته ټریننګ څوک ورکوي دا ټول د کرنلونه جرنلونه باید نه یې شري چې دا میډ ورکړي دي خو بیا نن یو ور بدامني جوړه کي د امن په نومه باندې چې زه امن ته رسو امیر چې څه کورینه یورینه بیا هغه پسې لوټ کي. ملګری دغه ریاستي ادارې فوج کاروبار په مختلفه طریقې کړی دی د تو په وطن. اول کاروبار یې دا وکړو چې دولته یې د دنیا نه د کولیشن فنډ په نومه باندې په عربینه ډالرو یوړل د ریهیبلیټیشن په نومه باندې په عربینه ډالر وخستی دي چې زه دا وطن ړنګېږي د دهشتګردۍ د مخالفت په نومه باندې په عربینه ډالر وخصل دا د انټرنیشنل کاروبار و. بیا د په لوکل سطح کاروباري نه دي یو سړی لفته کو ورکې کو دولته ویسه د مسره د ورکې خلک خانداني نه خلک ملاو شو چې ورکې کو ډېره بیا دا موافقه لیک شي یو سړی ورته کښېنولی وي هغه ورته یي چې 4 لکه روپۍ وکړه چې ملاقات وکړو په هغه کښې 2-3 د کارنیل وي یو نیم 2 د ده وي. دا یې بل کاروبار دی چې دولت یې په تو باندې کوي. بیا درته یي چې دومره روپۍ راوړه دا اوس زه درته خلوص که دا یو بل کاروبار دی. دغه وطن د غرینې لرګي خرڅوي دا یې بل کاروبار دی په دا جنګي نقشه چې ده کومې فایدې موندلې یا درته وښایو. قبضهګردي کوي وطني نه نسي ځایي نه نسي سیاحي مقامات لکه په تیراک شی چې ونیول لکه په سوات شی چې نیولي دي لکه په شاول شی چې نیولي دي لکه ویس چې په زیارت شی نسي. قبضهګردي یو بل کاروبار دی د ده. ملګري سرکاري بلډینګ را نسي ډېر سکولونه کالجونه یې تر اوسه پللې نیولي دي. د ده بل کاروبار مدنیات نسی. په نارت وزیرستان نن ها په پاکستان شه د ګیس تر ټوله غټه اډه وتلې دو. نارت وزیرستان خلق نه دی خبر پیپینه یې پنجاب ته تیر شول ده ورته فیکټري دی یا پې چلوي. د بوریا محمد خیل کاپر او ګولډ سره زر ډاکټر عاصم یوسفزی پی ایچ ډي په دغې بوریا محمد خیل کړی دو په یوټیوب باندې یې لیکچر پروت دی هغه یایي چې دومره روپۍ پسې پروته دو 20 ټریلیونه روپۍ پسې پروته دو چې د پاکستان 100 کله بجټ چې څومره اضافه دا ټول پیره کوي دا ټول لتونه په سره ورځ باندې وړي. داسې وایې چې که د میږ وطن غینه د مړې مول دی داسې وړي. هره علاقه ته زه بیا دا خبره کوم هره علاقه ته خدای پاک په هغې علاقې پنډوینکي خلک د پوره څه ورکړي دي. پنجاب ته یې غنم ورکړي دي سند ته یې کویلا ورکړي دي عربیون ته یې پټرول ورکړي دي میږ ته خدای په خدا غرینه کښې څه یې شي دي چې ژوند پرې تېر کړي هر شی درنه روان دي. ځنګلونه نسي په دغه نومه باندې یور یې بدامني پیدا کړه د امن په نومه باندې د شاول چلغوزۍ ونیولې. داسې څاڅه د ټول پښتانه وطن د کوبل خیل نه پښتانه وکړي د زوني خیل او د بکا خیل نه پښتانه وکړي چې خپل غیټې چې کومې چلغوزۍ دي ځنغوزۍ دی څرنګه یې راوړي څومره په دا درادم خیل شه یو کان چې کوم دی د کویلې
په دا باندې لاس لکه روپۍ د میاشتې خالي 9 ډیو ته دریمي کور ته دریمي دا بتاخوریدو د جنگ په نامه باندې چې کوم دراته جنگ جوړ شو بیا امن جوړوو چې موږ امن جوړوي په دا کښې څومره ګټې وکړلې ملګری د NLC په نامه باندې یو بل کاروبار شریک کړی دی په دا ګیټي نه چې کوم دي په ډیورنډ لاین باندې په دا درته کښېنوستل هغه خلک چې په ډیورنډ لاین ګیټي نه باندې کاروبار و د هغه نه پته وکړئ چې په یو ټرک باندې دلته 10 لکه روپۍ دا واخیستې شي ملګری د FW په نامه باندې یوه بله د کاروبار اداره دلته ګرځي زموږ مارکېټونه اول ړنګ کړو بیا هر شي چې زموږ یې ټیکا دو ټیکې په نامه باندې دنیا نه ریپیر وړي بل شی جوړ کړو دغه دا یو کاروباري جنګ دی د تو د کور سامانې نه خرڅ کړل بیا یا نه یې پوی دا خبره زه بیا کوم خلک یې چې موږ قربانۍ ورکړي دي قربانۍ هغه وي چې یوه سړي ته ضرورت وي ته په خپل شوق ورشه شی ورکړي تو سره زور شوی دی جبر شوی دی قرباني د نه ده ورکړې لوی کاروبار د تو په وینې په ایش کې د تو په ورکول په دغه شوی دی کور یې نه ړنګ کړل په دا باندې یو بل کاروبار وکړه هغه فوج چې مخ یې دال خوړه اوس بوفې خوري دا یو کاروباري جنګ دی چې په دغه وطن باندې روان دی میر ساده خلک د دنیا د مختلفه پروپاګاندا د علمي نه بېخبره خلک د دغه خلکو په 2-3 کیسې وغولېدلې غلط شوي کله وایي چې تاسو ډېر پیاوړي یې کشمیر هم نیولی دی عام کړي دي دام کړي دي سړی امیر خپل میرلي میرانشاه خپل ماکین لا دا نشي ګټلی کشمیر خو به زمین نه ډېره لرې کیسې دي میر په خپله خوره خپل کور ته نشي ننوتی بې اجازته او دای میشتی دا بیا دا کیسو یې وکړلې ډېره بې ادبي ما زه د چا بې قدري نه کو هیڅ کله نه کوو د دې وطن مشر هو سپین ږیری هو ملک هو ملو هو چې هر څوک ته دا د مو د وطن دی زه کله بې قدري نه کوو خدای یوه چار بیا وشوه موږ ټول دغه کښې ځانونه ټیټ ورته ښکارېږي چې د دغه خاورې بربودوونکي خلک ته د دغه خاورې قاتل خلکو ته موږ دومره پګړۍ ور په سر کړلې چې خاورې جوړوونکی خلک پکښې داس وشکره ده چې لوی ګناه کوي دلته په دا خوره دا کاروبار 30 اربه ډالره د خرید امریکې نه واخیستې دي د ملیټري ایډ په نامه باندې 10 اربه ډالر په عالمي منډۍ کښې دغه کاروبار ورته میلاو شوي دي په عربینه ډالر یې په دغه جنګ باندې د ځون قرضې معاف کړي دي ځکه دا کاروبار روان دی چې میسنګ پرسن کیږي ټارګټ کیلینګ کیږي که د ټارګټ کیلینګ دور نه وای خو یو جج بیا فیصله کړلی شوله د سړی سر سړی دی چې مړ شي دا میډیا کوریج نه کیدر دا خلکو بیانونه نه شیرو دا حکومتي وزیر اعظمون که څوک خروچي د میډیا یو حال دی دا یوه خبره رښتیا نه خو د مطلب دو و چې والیبال لګیا و بیا په صحیح سره یشی و بیا چې یوه ګول وکړه هغه چې چا طرف خلک به هغه وخندل خوشحول شول څپړۍ وولې خو په څه وژړل چې هغه بل ګول وکړه هغه پلویونې څپړۍ وولې خوشحالي منع کړله خو په څه وژړل رښتیا خبره نه دی مطلب دو چې په څه نه چا پوښتنه وکړه چې په یوه خو ته خوشحال شه په دواړه ډوډۍ ده ورته ویلي وي چې څوک یې وګټي حال لوي مو دولت اوره که د یوه حکومت روځي که د بل میشته ووایي چې که دغه حکومت روغی هر څه وسم شي که دغه حکومت روغی که څه شي که باج ولرې شه که پوځي و که طالب روغی سړی چې څوک روځي په تو کاروبار لګیا دی تو ته یوه منصوبه جوړه شوې دو تو ته یوه پالیسي جوړه شوې دو تو نه پرېږدي دا ټول چې صورت سره څي څه دا د هغې پالیسي مختلفې مهرې دي چې دا دولت اکشن ده دا دولت اکشن ده دا دولت اکشن ده دا د میرتو د غلطولو اسباب دي هیڅ چې په یوه کیسه کښې غلط نه شي چې په کلي علاقه کښې چا ته هنوز ویله چې ټول په روبادلې رستی ورنسئ ټول په اتفاق رستی ورته غونډه کیسې ور وې خو کوي هغه چې د دغه وطن په فایده کښې وي نو ملګري په دې کې لوی کاروبار شي په دې کې امتیازي سلوک شي دا ته نه موږ د قربانۍ نه مینه ورکوي دا ته موږ نور نه مینه نه ورکوي دا ته موږ وچ د جبر او د ظلم یو نظام دی د دغه نوم ورکوي
د ظلم او د جبر نظام نسکورول، د ظلم او د جبر نظام لري کول، پالیسي ختم کول. دا که څوک په اسلام شي کسي علما نوستي ولویایي چې د دغه حمایت صحیح دی که مخالفت نه، چې څومره زر کې د دغه مخالفت کړی شي دا روغه خبره ده. دا په پښتو کښې غیرت دی چې د ظلم د جبر مخالفت وکړي. دا د دنیا په هر روایات شي. یوروغه کیسه ده د دنیا د مختلف قومونه دي. تاریخ صرف د هغه قومونه دی چې چا پیاوړتیا کړې ده. تاریخ د هغه قومونه نشته دی چې څوک بننګي وکړي. په دا وختونه کښې که نور هېڅ نشي کولی، کم سے کم د قوم او د وطن په نومه باندې د خپل مظلومه خلک په نومه باندې که 15 سړي کښېنستل، شپږم جوړېږه، لسم جوړېږه، شلم جوړېږه، او دومره غټ لښکر جوړوه چې په دا خوره باندې ظالم ته د پښې د کښېښولې زوی نه چې مینده. ټینګه وکړه حضرت مولوي صاحب خبره وکړه چې څوک ته پټ ملاقاتونه نه وکړي. ټینګه وکړه چې څوک هم ملاقات در نه شیري وي د دغه منتظمینو نه بغیر وکړي. په جرمنۍ کښې زده ستی میشتوس خو په واړې واړې کیسې باندې په کلي علاقې کښې